پته ده چې تله د اعمالو بله کي او زموږ په ایمان دی. کوتاهي دا ده چې موږ چېرته د دغه تلې د نیکیانو د درنولو دپاره کوشش نه دی کړی. دا موږ ته یقیني پته ده چې عملنامه به میلاویږي او زموږ په ایمان دی، خو موږ چېرته دا سوچ نه دی کړی چې زما په دې عملنامه کې څه لیکلی کېږي او څه نه لیکلی کېږي. دا موږ ته پته ده چې سفارش په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي، حوض کوثر به لګي، خو موږ کوشش دې دپاره نه دی کړی چې دا سفارش دې موږ ته نصیب شي او حوض کوثر نه موږ هم اوبه وڅکو. دا موږ ته یقیني پته ده چې جهنم به وي، عذابونه شتي، خو کوشش دی چې وګورو نو داسې نه دی روان چې د آخرت د عذابونو نه بچ شي. او دا موږ ته پته ده چې جنت شتي او د الله رضا شتي او ثوابونه او اجرونه به میلاویږي، خو د ظاهري حالاتو نه داسې څه نه ښکاري چې موږ دغه ورځې د ثوابونو د ګټلو دپاره کوشش کوو. دا کوتاهي نه ده؟ نو صرف دلته چې را کم افسوس ذکر شوی دی دا صرف د منکرین آخرت دپاره نه دی، دا افسوس د هغه کوتاه مسلمان په حق کې هم دی چې هغه صرف خبره په ژبه ساتله او په زړه کې ایمان دی چې آخرت شتي او حساب کتاب شتي او نور مخې ته څه نشتي. چې مني او ایمان دې پې دی نو بیا خو پکار دا و چې په اندامونو باندې ښکاره شوی وي دا محنت، دا یره د آخرت. یو سړی حرام خوري، دوکې دړاکې کوي، شرک کوي، زنا کوي، فحاشي کوي، په انټرنیټ کې هره جاخه ګوري، ډمتوب ګوري، بې المازه دی، زکات نه ورکوي، دین طرف ته توجه نشتی، نو آخرت کې لازم ده دپاره چې دی نو هغه سزاګانې او عذابونه دي. نو دی اوس صرف خبره د ده ژبې او زړه پورې پاتې شوې ده. موږ دا وایو چې په ژبه او په زړه کې او څه په اندامونو باندې اثر، چې په اندامونو خو عمل یې کوي. دا سړی دا کوم ګناهګار چې ما ذکر کړه ګناهونه چې کړي دي، بلکې چا پکې شرک هم کړی، که چېرته دی د آخرت نه یقیني یېرېدی سم که نه، یو خاصې صرف خبرې دي، که دی په صحیح معنو سره د آخرت نه یېرېدی د حرام نه خوړو، او که دی په صحیح معنو سره دې خبرې نه یېرېدی چې الله ته به ودرېږم، د به چېرته فحاشي نه کتلې وه او نه به یې کړې وه. که چېرته دی په صحیح معنو سره دې خبرې نه یېرېدی چې یاره جهنم ته هم تله دي، عذابونه هم دي، نو ده به شرک نه وی کړی، ده به الله نه وی ناراضه کړی او بیا به سیدي سزا. نو ځکه مې دا خبره وکړه چې ګوره دې ځای کې زموږ دپاره هم نصیحت دی، د قیامت په موږ باندې هم ناڅاپه راشي. نو داسې نه چې دا قیامت ناڅاپه راشي او بیا موږ دغه چغې ووو چې هی افسوس دی په موږ باندې، ځکه چې موږ کوتاهي کړې ده دې ورځ په باره کې. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، او دوی به پورته کوي بوجونه د ګناهونو خپلو په شاګانو خپلو. په داسې حال کې او په دوی باندې قیامت راشي او الله ته مخامخ شي چې د ګناهونو بوجونه به د دوی په اوږو باندې پراته وي او د هغې سره به الله ته مخامخ کېږي. نو بیا درته دا وایم چې دا په مسلمان باندې هم راتلی شي، یوازې د منکر د آخرت خبره خو نه ده. یو مسلمان ګناهګار چې د دین نه لرې پاتې شوی دی او قیامت اچانک راغی او سره د ګناهونو د دې بوجونو دی الله ته مخامخ شو، د ده به څه انجام وي؟ اخر کوشش دا پکار دی چې دا کم بوجونه چې زموږ په دې ولو او په اوږو باندې د ګناهونو پراته دي چې دا کم شي، او موږ الله سره په داسې حال کې ملاقات وکړو چې دا ګناهونه زموږ نه ریجېدلي، موږ ته معاف کړی شوي، زموږ دا ګناهونه کم شوي، په داسې حال کې الله سره ملاقات وکړو. او دا اله کېدی شي چې سحر ماښام زموږ توجه دې طرف ته وي چې یاره آخرت را روان دی او الله ته مخامخ کېدی شي. او دا خبره ګورئ سړی د ډېرو ګناهونو نه منع کوي، دا یقیني خبره ده، دا خو واضحه ده، د تجربې خبره ده، د ډېرو خلکو به دا تجربه چې دا خبره سړی د ډېرو ګناهونو نه منع کوي چې یاره آخرت را روان دی او الله ته ودرېدی دي. د ډېرو غټو غټو ګناهونو نه تا منع کوي، د وړو ګناهونو نه دې منع کوي، د هر قسم ظلم او زیاتي نه دې منع کوي، د هر قسم بېدینۍ نه دې منع کوي چې کله دا خبره تا ته مخامخ وي چې یاره آخرت را روان دی، الله ته ودرېدلي او الله به تپوس کوي. ألا ساء ما يزرون
خبردار بد دی هغه بوج چې پورته کوي دوی. خود چې دی بد بوج دی، ځکه چې بوج د څه دی؟ بوج د ګناهونو دی. اوس الله سبحانه وتعالی ګوره د دنیا حقیقت بیانوي. وجه دا ده چې تیر شوي آیتونو کې ذکر شو چې مشرکان د څه نه متاثر وو؟ د دنیا نه. او د دې د لاسه د هغوی توجه د الله طرف ته نه و، د الله دین طرف ته نه و، بلکې هغوی خو به لنډه دا وي چې ژوند صرف دقه د آخرت ته څه رښتي ده. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، او نه دی ژوند دنیوي مګر لوبې او مشغله ده. دا حقیقت د دنیا هغه رب بیانوي چې د دنیا پیدا کړې ده. یعنی نورې ته د چا نه حقیقت اورې؟ که یو سړی وي چې زه به حقیقت د هغه چا نه واورم چې هغه به کې 80 اویا کاله ژوند تېر کړی دی، 100 کاله سپینګیری د تجربې ده، صحیح ده، ده ته به حقیقت څه نه څه معلومي. که ته حقیقت دی او عالم نه اورې، او که د بل نه او د بل نه، که به لازم کمیږي. حقیقت واوره د هغه چا نه چې د دنیا پیدا کړې ده. د دنیا ژوند الله وی لوبه ده، او په دې یو ټکي سره د دنیا چې دا څومره مزید یو څه دي که نه، دا ټول پې دړې وړې کېږي، ځکه دا لوبه ده. لوبه او له اسې ټیم پاسې دی، مشغله ده. اشاره دې طرف ته ده چې دومره ځان په دې کې مه وردننه کوه چې خپل آخرت پې تباه کړي. داسې مشغله ده له او لعب. یو تی روان دی او بل را روان دی، یو روان دی او بل روان. پرون موږ واړه، نن موږ لوی مشران لاړو، سبا به موږ ځو، واړه به بیا لوی شي، بیا به د هغوی واړه، بیا به هغوی ځي، او داسې د دنیا دا نظام روان دی. او څومره دلته موږ سره ناست او اوري زما دا خبرې او ویني چې د پرونه پورې ویښته تورو، نن د هغه په ږیره کې سپین ولګېدو، نن د هغه په د سر په ویښتو کې سپین ولګېدو. دې ته لبې وایي، دې ته لبې وایي. د پرونه پورې ځواني وه، نن یې په ملا باندې درد دی، په زنګونانو باندې درد دی، بیماریانې پرې راغلې، دې ته لوبه وایي. پرون خوشحالي وه، نن غم دی، دې ته لوبه وایي. پرون غم دی، نن خوشحالي دی، دې ته لوبه وایي. پرون غریبي، نن مالداري، پرون مالداري، نن غریبي. پرون روغ صحت، نن بیمار، پرون بیمار، نن روغ صحت، ټولې لوبه روانه ده. په دې کې دومره جوور مور ننوځي چې آخرت دې لپاره تباه کړي. او نه دا چا خپله کړې ده، لهو اسې او تماشه ده. هېڅ چا دا دنیا نه ده خپله کړې. نو ډېر کم عقل دی هغه سړی چې دې کوشش کې دی چې زه را دنیا څه کم، دنیا خپله کم. که څوک په دې کوشش کې لګیا دی نو دی انتهایی کم عقل انسان دی. بلکې دا خبره یاده کوي په دې کافرانو کې هم ګورې چې کوم هوښیاران دي هغه دا خبره مني چې دا ګورې اسې عرضي ژوند دی. لکه اوس یهود و نصارا چې کوم آخرت مني، اگر که کافران دي ځکه چې زمونږ پیغمبر نه مني، قرآن نه مني، آخرت کې هم ډېرې خبرې نه مني. اوسني چې کوم یهود و نصارا دي دوی کوم ډېر دا وایي چې د دنیا دا ژوند چې دی دا ګورې اسې عرضي ژوند دی، په دې کې به ډېر نه ورننوځي. نو بیا افسوس دی په هغه مسلمان چې په قرآن ایمان دی، په آخرت ایمان دی، په پیغمبر باندې ایمان دی، هغه په دې خبره نه دی پوه. چیرې د دنیا دا ژوند یاد که، دا ګورې وقتي طور تماشه میله لګېدلې ده، ختمېدو واله ده. میلې خو هم لیدلي که نه، میله کې صحیح وقتي طور د هغې محدود وخت، بل په میله کې صحیح تماشی بل څه که سوچ ورته وکړي. هغه ټول دې کې رالو چې بازاري بازار نه موږ دا فایده اخیستی شو چې یعنې ته چې میلې ته وړ شي او پیسې د سرې نو ځان له پکې سامانونه اخیستی شي. دنیا چې ده دلته ته ځان له ثواب هم ګټلی شي، ته د آخرت دپاره اعمال هم کولی شي. کو دا دنیا ختمه شوه
د اعمالو هغه بازار هغه هم ختم شو، ستا طاقت هم ختم شو، او هغه میله ټوله لاړه ختمه شو. نو ځکه دنیا کې دومره جوور مه ورننوځئ او دنیا کې داسې ژوند تېروئ لکه کشتۍ چې په اوبو